نو موږ سره دا زیاتې وشو چې زموږ د تحصیل ثوابه 2 مین کلي زیدا او شاه منصور لاهور سره کړه او موږ یو سیټ ته راکوز کړو. د سمو دی راسې که موږ په پاکستاني سیاست کې نظر واچو په هغې کې بدې ردې ستغې سپورې کنځلو پورې خبرې راغلې. دا نه ده چې دا یوت نن را پیدا شه، دا یوت په هر دور کې و او په هر معاشره کې وي، خو نن د دې یوت غلط مسګایډنس کیږي چې څومره د پښتونخوا وطن وسایل دي، که هغه اوبه دي، که هغه دلته ماربل دي، که هغه دلته کې زمرود دي، هغه دلته تیل دي، ګیس دی، سټیم پر سره نشته او سټیم دا په خپله لګوي او هغوی ته وایي چې سټیم ختم شوی دی، مات شوی دی، نو ګوته ولګوئ. نو لکه د سلامونه او احترامات د بیټک ټي وي ډیرو قدرمندو لیدونکو او خوږو اوریدونکو، ستاسو ملګری حمزوي یوسفزی یما د تیر په څیر یو وارې بیا د یوې ځانګړې خپرونې سره په نننۍ خپرونه کې به تاسو مونږه میلاوو د جمعیت علماء اسلام صوبې خیبر پښتونخوا د مالیاتو سیکرټري یا فاینانس سیکرټري جمعیت علماء اسلام خیبر پښتونخوا او جرنل سیکرټري ضلع صوابي ډیر محترم ډیر قدرمن حاجی نور اسلام خان سره، هغوی سره به د هغوی د سیاست په حواله سره د هغوی په سیاسي هلو ځلو کې هغوی څومره کار کړی دی یا په دې 13 څو ورځو کې مونږ وکتل چې هغوی د صوابۍ ضلعې د حلقه بندو په حوالو سره د هغوی څه تحفظاتو هغوی بیا په الیکشن کمیشن کې خپل درخواست جمع کو، د هغوی په حواله به ورسره خبرې کوو. نو تاسو او ډیر قدرمند حاجی نور اسلام خان. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو د بیټک ټي وي او خصوصا د حمزوي صاحب تاج محمد صاحب ډیر مشکور یم چې هغوی زموږ د آواز زموږ عوامو ته رسوي او زه د خپل پریس سیکرټري جمعیت علماء اسلام ضلع صوابۍ کیسر شاه صاحب هم ډیر مشکور یم چې هغوی دلته راغلل او په دې کې موږ سره شریک شو. زمونږ یوه پوښتنه لومبنی دا ده چې مونږ په 13 ورځو کې ستاسو د سوشل میډیا د لارې یا ستاسو د فیسبوک د لارې خبر شو چې تاسو په الیکشن کمیشن کې د حلقه بندو حوالې سره تاسو هلته کې درخواست جمع کړی دی، په هغې کې تاسو د څه دپاره څه تحفظاتو ستاسو یا ستاسو مقصد په هغې کې څه دی او په راتلونکي کې څه امیدونه یا هیلې تاسو ساتئ چې تاسو ته به د هغه هلته نه میلاو شي؟ زمونږ اصل کې دا مسله چې وه نو دا پولیټیکلی هم موږ ډېره زیاته هایلایټ کړه او ریز هم کړه او د ملک ادارو ته د پاترو ته د اواز موږ ورسو او بیا د دې یو لیګل فورم او الیکشن کمیشن چې د وکیلانو د ماهرینو په مشوره باندې دغه طرف ته هم موږ لاړو. نو په دې 23 تاریخ باندې موږ په الیکشن کمیشن کې یو پیټیشن هم فایل کو او دا چونکې زمونږ د ټول د ضلع صوابۍ د عوامو سره زیاتې شوی دی او دا د دوی حق دی چې د 1998 سینسس نه بعد مردم شماري چې کومه شوې وه 2017 کې بیا مردم شماري وشوه او په 3 مئی 2018 کې بیا نوټیفیکیشن وشو او هغې کې زمونږ 20 کاله زمونږ 6 سیټونه او بیا زمونږ سیټونه چې کوم دی 15 کړی شو 20 کاله بعد. نو په پاپولیشن کې انکریز راغې 58.3%. نو عقل دا وایي چې زمونږ 6 سیټونو نه 2 سیټونه شي او په ځای د دې دا د 6 نه 15 شو. نو دې سره لکه صوابۍ ته په فنډینګ کې او په سہولتونو کې او په هر اړخ باندې لکه نقصان ورسېده. زمونږ نمایندګي زمونږ اواز په هاي فورمونو باندې هغه کمزورې شو. نو دی وجه موږ الیکشن کمیشن ته لاړو، دا ټول ډیټیلز موږ د هغوی مخې ته کېښودل. دې کې اهمه خبره دا ده چې زمونږ د صوابۍ 4 تحصیله دي او هر تحصیل 2 سیټه یو سیټ لري سیوا د رزړ نه چې هغوی 2 سیټونه صوبایي اسمبلی کې لري او زه هغوی اپریشیټ کوم چې هغوی د خپل 2 سیټونه
مینټین وساتل او برقرار وساتل او چې کوم ځای کې هغه ته شارټیج د اوټ او د 2 سیټونو د جسټیفیکیشن نو هغه الته د لاهور نه سیسه واغسته جلبای جلسه او خپل 2 سیټونه په برقرار وساتل. زه افسوس سره دا وایم چې زه د تحصیل ثوابای دا د ډیسټریکټ هډ کوارټر د دلته او دلته مطلب دا دی چې ایگزیکټیو افیسز ټول دلته دي، دلته مین هاسپیټلز دلته دي. د دې ځای د خلکو دا شهري زندگی دا د دې لکه روډز انفراستراکچر د دې سکولز کالجز الکتریفیکیشن د ګیس سہولت د اوبو سہولت د ایجوکیشن سہولتونه او د دې د بیوټیفیکیشن لکه دا په ترجیحي بنیادونو باندې حق لري ضلع ثوابای کې تحصیل ثوابای او دا یو قانون هم دی په ټوله دنیا کې په پاکستان کې چې هډ کوارټر کې نمائندګي هم زیاته وي او د هغې فنډ هم زیات وي. نو ثوابای سره دا زیاتې وشو چې لکه ثوابای په خپله چې 2 سیټه وه نو چې دا که د اوټونو شارټیج و پاپولیشن کې خو انکریز راغلی دی موږ دا نه ایکسپټ کوو، خو که چېرته یو سړی دا وایي چې اوټونه کم و دا 2 سیټه پسې وه نو چې د رزړو تحصیل سره د لاهور تحصیل نه 2 کلي یا 3 کلي یو ځای کېږي نو موږ سره دا زیاتې وشو چې زموږ د تحصیل ثوابای 2 مین کلي زیده او شاه منصور لاهور سره کړه او موږ یې 1 سیټ ته راکوز کړو. په کار دا وه چې تحصیل ثوابای مین هډ کوارټر و چې دا د تحصیل ټوپای نه او د تحصیل لاهور نه څو کلي اغستی وې او هغه اوټې پوره کړی وې که د دوی په کول کمې وې او دا 2 سیټونه موږ ته برقرار ساتلی وې. زه خو د مطالبه د سیوا کوم خو چې دا 2 موږ ته بحال پاتې شوی وې نو دا زه د هغې وخت د حکومت او د حکمران او زموږ دلته د اهم شخصیاتو به زه نااهلي وګڼم او مجرمانه غفلت پې وګڼم چې په دې باندې هغوی هېڅ قسم څه سټینډ وانه غوسته. یوه پوښتنه دغه ده چې دغه نږدې تیر چې کوم بلدیاتي انتخابات په خیبر پښتونخوا په څه اضلاع کې وشو په هغې کې په ثوابای کې هم بلدیاتي الیکشن وشو، په هغې کې زیاتره کاندیډیټ د مختلف سیاسي ګوندونو ولاړو، تاسو هم د هغې برخه وئ، تاسو د جمعیت علما اسلام لخوا د تحصیل د چیرمین دپاره امیدوار وئ. مونږ وکتل چې تاسو په الیکشن کې پاتې راغلی، په هغې په حوالې سره چې تاسو بیا دغه تور پورې کوو چې تاسو سره داندلي شوې ده، زیاتره ستاسو ووټونه ضایع شوي دي، په هغې باندې تاسو خپل احتجاج هم ریکارډ کړی او د هغې څه نتیجه راووته په دغه حوالې سره که موږ سره خپلې خبرې شریکې کوي. دا الیکشن چې شو دا هو لکه داسې الیکشن شو چې په 3 فیزه کې په دې کې د داندلي پلانینګ شو، لکه الیکشن نه مخکې ریګینګ، ډیورینګ الیکشن ریګینګ، آفټر الیکشن ریګینګ، دا 3 واړه سیزونه په دې کې شوي. او زه به دا ووایم چې لکه ما په ضلع تحصیل ثوابای کې چې کوم الیکشن کړو نو زه چیلنج ورکوم اوس هم چې په تحصیل ثوابای په الیکشن کې ما یو کله 2 ځله کتلی دی چې دا یو کینډیډیټ دومره کوشش نو کړی. نمبر 2 په فیمیل کې یو کینډیډیټ زه چیلنج ورکوم چې زما عمره پروګرامونه چا نه دي کړي، ما 27 پروګرامونه په هر کلي کې د فیمیل مضبوط پروګرامونه کړو، بلکې په بعضو کلو کې ما 2 پروګرامونه کړي دي. نو لکه 27 پروګرامونه د فیمیل، نو دا 2 خبرې لکه مخې ته چیلنج وي. او تاسو ګورئ په بیلټ پیپر کې لکه ډبل کالم بیلټ پیپر ما په د خپل زندګۍ په ایکسپیرینس کې نه دی لیدلی، اکثر سنگل کالم بیلټ پیپر وي، دا ډبلو او بیا تاسو ګورئ اینډ کې د بیټ ته او هغې ته مخې ته خانه خالی ده، نو چې دا هر څنګه فولډ کې نو اوټ په ریجیکټ کیږي، خو د بیټ اوټ په نه ریجیکټ کیږي چې څنګه فولډ کې هغه په خالی ځای باندې راته. نو دا لکه د ریګینګ هغه یو طریقه وه چې دا په دې کې واضح ښکاري. نمبر 2 لکه په فیمیل کې موږ وکتل چې لکه زما زه به دا دعوه کوم چې دا زما ووټ و
چې ما په فیمیل کې ډیر کار کړو او ما ته لکه ډیر سپورټ د هغه طرف نه ملاو نو 10,000 اوټ دا د ګوتې د وجې ریجیکټ شوی دی چې لکه دا د پاکستان د الیکشن په تاریخونو کې دومره لکه ریجیکشن نه دی شوی نو دا ما په دې باندې لکه هغه وخت سره ما جنگونه وکړو ما ویډیوګانې وکړې ما اعلی ذمہ دارو ته د هغې وټساپ یې وکړې میسیجونه مې وکړو چې راشئ وګورئ مهر پریزایډینګ افسر سره دی اسسټنټ پریزایډینګ افسر سره دی او هغه بیلټ پیپر د یوت د کونسلر او د کسان ورکوي د تحصیل هغه نه ورکوي او که ورکي یو ایجوکیټډ فیمیل راشي او هغې له ورکي نو سټمپ ورسره نشته او سټمپ دا په خپله لګوي او هغوی ته وایي چې سټمپ ختم شوی دی مات شوی دی نو ګوته ولګوئ نو لکه د مجبورۍ نه خلکو ګوتې لګولې وي او 10,000 اوټونه ریجیکټ شي افټر الیکشن لکه ډیورینګ الیکشن موږ ته د فیمیل زه چیلنج ورکوم چې ښه کینډیډیټو په خپل کلو کې ریزلټ اټیسټډ نه دی راغستی نو فارم 17 فارم 18 چې دا موږ انشور کړو د ډیپټي کمشنر په دفتر کې په دې ما ډېر سټینډ اغستی د دې باوجود دا هیچا ته نه دی ورکړی ما په دې کلي کې په زور راغستی نور په تحصیل ثوابای کې یو پاټی ته نه دی ورکړی موږ ته هم نه دی راکړی نو دا زه وایم چې دا نه ورکو نو افټر الیکشن دی په دې کې بیا ریګینګ وکړو او دا تعداد د اوټ ډېر زیات بړاو کو نتیجه یې څه لاسته راغله نتیجه خو موږ هر فورم وټاکو دغه مو کو ناکینګ مو کو خو لا تر اوسه پورې د هغې څه ریزلټ موږ ته مخې ته نه در بله پوښتنه دا ده چې موږ په پښتونخوا سیاست کې که نظر وکړو نو دلته کې بلا یو شمېر داسې پښتانه مشران موږ لرو چې هغوی د پښتونخوا وطن سیاست کوي څوک یې د پښتو په نوم باندې کوي څوک یې د اسلام په نوم باندې کوي او هر چا در خپله وسه پورې د پښتونخوا د خیر ښېګړې دپاره د پښتونخوا د ودې دپاره د دې د ځوانانو د دې د میشت ولس د خیر دپاره هلې ځلې دلته کې جاري ساتلي دي تاسو آیا موږ ته دا ویلی شئ چې ستاسو سیاسي قیادت یا ستاسو په خپله باندې کله چې تاسو په حکومت کې پاتې شوي یا اوس چې څومره د پښتونخوا وطن وسایل دي که هغه اوبه دي که هغه دلته ماربل دي که هغه دلته کې زمرود دي هغه دلته تیل دي ګیس دی یا نور داسې یو شمېر ذخایر دي دلته کې د هغې وطن چې کومه رایلټي موږ ته نه میلاویږي دي صوبو ته د هغې دپاره تاسو په تیر وختونو کې څه اقدامات پورته کړي دي یا په راتلونکي کې ستاسو په منشور کې د پښتونخوا وطن د وسایلو دپاره څه تګلاره یا څه منشور ستاسو سره دی که په دغه حواله را سره خبره وکړئ دا خو زمونږ ډېره پخوانی مسله ده او چې کله د دې ملک دستور 1973 کې جوړ شو نو هغه وخت کې مولانا مفتی محمود صاحب په دې کې یو کلیدي کردار ادا کړو او دا خبره په آئین کې راوستی شوه د اتفاق رای نه بعد او د څه وجوهاتو په بنا باندې چې څومره کمرشل ډپارټمنټس دي او څومره وسایل د صوبو دي دا به 10 کاله کې دنه صوبو ته حواله کېږي آئیني طور دا کنکرن لیست دی ته وایي چې دا به بالاخر صوبو ته ځي 10 کاله کې خو بیا ملک لکه دلته کې خو ډیموکراسي کې تسلسل نی مارشل لاو لګي د آئین معطل شو بیا وروستو د بحرانونو نه ډک حکومتونو نو بیا په 18ویں ترمیم کې چې 19 اپریل 2010 کې دا د پارلیمنت نه پاس شو او په هغې کې ټولې پارټۍ شاملې وې نو هغه دا ټول ډپارټمنټس دا صوبو ته په ورکولو باندې آئینی تحفظ ورکړ او دا صوبو ته سره راله او سره روان دي نو انشاءالله چې تسلسل په جمهوریت کې وي او د عوامو په صحیح اوټ باندې صحیح نمائندگان منتخب کیږي نو د آئین امپلیمنټیشن او د هغې نفاذ به کیږي اگر چې داسې حکومتونه راله چې په هغې کې په دې هیڅ کار ونه شو خو دا د صوبو حق دی او دا تر ډیره حده پورې ایجوکیشن شو بلدیات شو ټوریزم شو دا ډیرې خبرې دا صوبو ته راغلي دي ورپسې به دا نور هم راځي نو چې دا څنګه صوبو ته راشي نو بیا به صوبې ترقي وکړي او د خپلو وسایلو مالکان به شي او د اوبو په باره کې خو زه تاسو ته دا وایم چې دا د مولانا مفتی محمود صاحب د ثوابۍ دپاره په 73 کې چې چیف منسټر و دا مفتی ټنل دا هغه وخت منظور شو
خو په هغې باندې عمل ډېر لیټ او وروستو شو، هغسې ونه شو چې څنګه په کار و چې د ثوابۍ دا ټولې ځمکې سیراب کړې وې. نو کار په دې باندې کېږي، خو تسلسل په جمهوریت کې نشته، د دې وجې چې کوم دی مداخلت کېږي او هغه کوم اصل کار چې دی هغه ډیلې کېږي. نو د دې سالوشن هم ډیموکراسي ده چې ډیموکراسي کې تسلسل وي او عوامو د خپلې فیصلې په خپله کوي، نو هغې کې به اونرشپ پیدا کېږي او ملک سره به مینه پیدا کېږي، ځکه چې د یو څیز یو سړی ته مالک کې نو هغه بیا په هغې خفه کېږي د هغې په نقصان باندې، او چې ته مالک کې نه نو هغه بیا بې پروا وي د هغه ځای نه، د هغه ځای د کور نه، د هغه ملک نه. نو اوله خبره دا ده چې لکه اونرشپ پیدا شي چې عوام د دې ملک مالکانو ګرځي او د ده په رای باندې حکومت جوړیږي، د ده په رای باندې حکومت ختمیږي. نو دا دې ته ډیموکراسي وایي او دا د بده مارغه په پاکستان کې لکه اسټیبلش لا نه ده. پکار دار چې سیاسي ګوندونه په دې کې کوشش وکړي او آئین جوړ دی، اتفاق رای سره جوړ دی، اوس د دې تسلسل پکار دی. نو چې کله دا مداخلت کیږي او دا هایبرډ حکومتونه او ریډی میډ حکومتونه په موږ مسلط کیږي او ریډی میډ الیکشن کیږي، نو دا غي به دا نتایج وي چې دا عوام مسلې بنال کیږي او د دې ستونزو نه به موږ بهر د وتو لارې نه وي او دې کې به مستقل هم دغسې انوال یو. نو د دې سالوشن دا دی چې ډیموکراسي دی وي او صحیح فیر الیکشن دی وي او د عوامو په رای دی وي. نو چې دا حق موږ عوامو ته یو ځلې پوره ورکو، نو انشاءالله عوام به د دې ملک اونر شي، مالکان بشي او بیا به د دې د ترقۍ او د هغې قوم د پرمختګ پوره کوشش کوي. د سمو دې راسې که موږ په پاکستاني سیاست کې نظر واچو، نو د 1300 کلونو راسې د پاکستان چې کم دننه سیاست دی په هغې کې بدې ردې ستغې سپورې کنځلو پورې خبرې راغلې چې سیاسي مشران سیاسي ګوندونه یو بل مخاطب کوي، نو پر یو شانتي یا په بل شانتي نومونو باندې مخاطب کوي. هغه د هر سیاسي ګوند د طرف نه کیږي. دغه غیر اخلاقی یا دغه بدرنګ سیاست ته تاسو په کم نظر ګورئ او دا څومره زیان ګڼئ چې په راتلونکي کې یا د موجوده ځوان نسل لپاره چې هغه د دې نه څه سبق اخلي، دغه ته څومره زیان تاسو ګڼئ چې دا څومره زیان دی د دې ځوان نسل لپاره؟ په دغه حواله سره خبرې وکړئ. زه یوت د دې کسګروار نه ګڼم. یوت خو یو جذبه لري، یو صلاحیت لري او یو قوت لري او د هغې میس یوز لکه چې څوک کوي، اصل مجرم او ذمہ دار هغه دی. موږ خو په پالیټکس کې لیدلی دي چې لکه د بدترین اختلاف رای باوجود احترام هغه بحالو په اسمبلی کې، د اسمبلی نه بهر هم. لکه زه به دا ووایم چې په پاکستان تحریک پاکستان یو مضبوط تحریک چلیدلی و، د هغې نه بعد دویم مضبوط تحریک په پاکستان کې په 1977 کې هغه د قائد جمعیت مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه په قیادت کې چلیدلی چې د ټول اپوزیشن سربراو. خو چې کله به په تقریر کې د وزیر اعظم ذکر کېده نو ډېر په احترام سره به ذوالفقار علي بټو وزیر اعظم پاکستان هغه به ایډریس کېده په دې نوم سره، او بټو صاحب به هم لکه ایډریسینګ کو نو هغه به اپوزیشن لیډر په سپیسیفک او خو احترام سره نوم سره هغه ایډریس کو. دا نه ده چې دا یوت نن را پیدا شه، دا یوت په هر دور کې و او په هر معاشره کې وي، خو نن د دې یوت غلط مسګایډنس کیږي او لیډر صاحب چې کوم دی هغه لیډران غل. تاسو ګورئ حالیہ تقریر کې وہی آپ جہاں بھی جائیں گے 2 نعرے آپ کا پیچھا کریں گے، چور ڈاکو غدار. نو چې ته لکه د یوت دا تربیت کې چې دی به په لاره کې، په کوڅه کې، په کور کې، بهر اجرا جماعت کې، نو دا ته کم میسج ورکې؟ نو دا یو غلط میسج دی. دا انتشار طرف ته د نوجوان صلاحیتونه هغه منفي طرف ته بوتلل غواړي او دلته یو لاین راخکل غواړي
نو دا ډیویژن طرف ته دا سوسایټي بوتلل غواړي یو جنگ طرف ته سوسایټي بوتلل غواړي د سیاست نه ذاتیاتو طرف ته سوسایټي بوتلل غواړي نو موږ د دې भरपूर مزاحمت کوو او موږ دا وایو چې کم از کم دا دومره سو شو د پاکستان ته نقصان نه دی رسول پکار دا ټول یو قوم دی یو خلک دی د موږ د ملک نن دا ملک د کم بحران شکار چې دی د دې لکه سوچ کول پکار دی چې دا د سوجو نو شو نو دا ټولي خبرې دې طرف ته موږ ته توجه پکار دا چې موږ نوجوان صحیح گایډ کو او دا غ صلاحیتونه د ملک د ترقۍ لپاره بروي کار راوړي.